د ننګرهار پر سینه راتیر د کابل سیند او په دې ولایت کې د کابل هډې سره له همدې سینده جلا شوی نهر کې هر کال د لمبا پر مهال ډیری ماشومان او تنکي ځوانان ډوبېږي او مري. د دغه بهیدونکي سیند او نهر د اوبو څپې خورا تیزې دي چې د لمبا پر مهال پکې د یو شمېر کم عمره ماشومانو هره شیبه د ډوبېدو او وړلو ویره شته. ځایي اوسیدونکي له هغو کورنیو چې ماشومان یې په پټه یا ښکاره توګه د لمبا لپاره سیندونو او نهرونو ته ورځي غواړي د خپلو ځوانانو او ماشومانو د ورتګ مخه ونیسي چې کورنۍ یې له زړه بګنونکو پیښو بچ پاتې شي. د کورنیو نه ډېره هیله کوو چې خپل ماشومان چې کوم ماشومان په لمبا باندې نه پوهېږي د نهر ته دې نه راپرېږدي. اوس هغه ماشومان وګوره دغه ټول ماشومان لامبې دي کې داسې ماشومان شته چې بیخي په لمبا پوهېږي نه چې بیا پکې هغه ورودانګي وروره لس شل نفره پسې کته شوي بیا په اسانه پیدا کېږي نه 2 ورځې 3 ورځې دا نهر وچ کړي بعد د هغې نه چې راوباسي هغه ماشوم خو مړي او ټوله کورنۍ هم په عذاب وي ورسره ډېر خلک په عذاب وي وروره. د سیمې نور اوسیدونکي وایي ډېر کله هغه ځوانان د سیند او نهر د یغې څپو خوراک شي چې له نورو سیمو د تفریح په موخه راغلي وي. غوښتنه ترې کوي چې خپل چکر دې ووهي خو له لمبا باید ډډه وکړي. هغې نه دا غوښتنه ده چې دلته به یې چې ونه لامبي او خپل سیل دې وکړي او نور دې خپل چکر مې لاړ شي دلته به یې چې ونه لامبي او موږ دغه غوښتنه و بس. دغه راز ننګرهار کې یو شمېر ټولنیزو رسنیو کاروونکو کمپاین پیل کړی چې له ځوانانو پکې غوښتل شوي پر ځان او کورنۍ مو رحم وکړئ، ګرمي مو نه وژني او سیند مو تباه کوي، په سیندونو کې مه لامبئ. په سیندونو او نهرونو کې لمبېدونکي ځوانان وایي هغه ماشومان او ځوانان چې لمبا یې نه زده نه دې لامبي ځان او کورنۍ ته دې ستونزې نه پیدا کوي. هغه ځوانان چې لامبو یې نه ده زده هغوی باید را نه شي دلته ونه لامبي ځکه چې ډېری وخت داسې پیښې ثبت شوي دي چې هغه ځوانان چې لامبو یې نه وي زده هغوی راشي دلته په پټه د کور څخه په پټه راشي دلته چې وخت یې لامبي ویسي یا یې غر کړي نو دغه مشکلات دي چې زیاتره اکثره وخت موږ په خپلو سترګو لیدلي. دلته بعضې ماشوم یا کوم ځوان چې ځان واچي لامبی نه یې زده بیا نور کسان مجبوره یې ځان ورپسې واچي خو بعضې راوځي او بعضې بیا د همدې له امله خپل ژوند د لاسه ورکړي. هر کال د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې ډېری ځوانان په سیندونو کې د لمبا پر مهال ډوبېږي او مړه کېږي. همدارنګه خلک له مسؤلو چارواکو غواړي چې د سیندونو پر غاړه د خبرتیا لوحې ولګوي چې پوهاوی ورسره لوړ او د لمبا پر وخت د مړینې کچه راکمه شي.